دا مارکیټ دی نو بس ماشاءالله دغه مارکیټ دی د بریاني دکان دی ډېر رش پر نو د خواته صرافي مارکیټ دی بید یا د بریاني دغه کېږي پټو د شانمیانې سره اغوستې دي او موسیقال نو دا د شهیدان چوک باندې راګرځو ښایسته زینې ور جوړې کړي دي نو داسې پکښې وګرځېږم تاسو یې وګورئ د کامرو سیسټم دی ښه لیفټ سیسټم هم لري کار نه کوي یعنې هغه پټاچې چې پکښې اچولې وي هغه ښه خوند کوي سیسټم نشته ها غوښې یې کمه دي غوښې خو دا خو چکن نه دی ښه دی نسبت نور وروسته څو ده آوټ سایډ شپږ ده یا که څه اوس هوا یخه ده ګوره دا دې ده ترکاریانې خرڅېږي نو بس دلته د کور دپاره یو څه شنې ګنبدې ساحه ده السلام علیکم ګران دوستانو یو ځل بیا ښه راغلاست په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست او د ژوند شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي د غرمې ټیم دی تقریبا 12 بجې دي شاوخوا او کندهار ښار ته راوتلی یم نن غواړم چې ولاړ شم دلته په کندهار ښار کې یو نوی د موبایلو مارکیټ جوړ شوی دی نو یو څو ورځې مخکې افتتاح شوی و نو هغه شپو کې زه نه وم دلې زابل ولایت کې وم نو نن غواړم چې ولاړ شم په تاسو دا نوی مارکیټ ووینم او دوکانونه یې در باندې ووینم مارکیټ د راحت الجدید په نامه مارکیټ دی او فکر کوم په 150 میلیون افغانۍ شاوخوا مکمل جوړ شوی دی نو تاسو راځئ پکښې وبګرځېږو شاوخوا دا مارکیټ به در باندې ووینم یو ولاګ به درته جوړ کړم نو تاسو ولاګ راسره تعقیب کړئ هغه مارکیټ دی نو به یو ځای موټر ودروم وینې دا هغه یم وربسم نو بس ماشاءالله دغه مارکیټ دی د لمانځه ټیم دی دوکانونه دي ماشاءالله ښایسته زینې خیور کړي دي بل منزل هم لري ها ښایسته زینې ور جوړې کړي دي څو منزله دی ولاکه دا بل منظر دی نو داسې پکښې وګرځېږم تاسو یې وګورئ دا ټوله د کامرو سیسټم دی دې خواته دا ځای ځینې معلومېږي کپتان مزد چوک ښایسته مارکیټ یې جوړ کړی دی ماشاءالله جوړ سری بل منزل ته راپورته سوم د ښه لیفټ سیسټم هم لري نو فکر کوم اوس به کار نه کوي دې خواته لږ سباره د کورو سیسټم نشته
ها د کورو سیستم یې لکه چې نشته دا مارکیټ دی دا ځای ښه منظره لري او په هیڅ شي کې خبره نشته نو بس ټوله منزلونه مې در باندې ولیدله ښایسته ښایسته د موبایلو دوکانونه ښایسته صفا مارکیټ نو داسې و چې موږ د لمانځه پر وخت باندې رالو دا رقم 2 دانې لارې لري او مخامخ یې نو دغه مارکیټونه دي دې خوا ته صرافي مارکیټ دی دا مارکیټ دی نو بس ولاړ به سو بېرته ځکه چې مارکیټ خو نو بالا د اوله سره چې ورننوځې د رک یې معلومېږي چې څنګه مارکیټ یې جوړ کړی موټر مو دلته درولې دی ماشاءالله ښایسته مارکیټ و ویل نه و کې ښایسته لارې ښایسته دوکانونه ښایسته ځینې لیفټ سیسټم نو ډېر خوندور و دغه داسې و چې زه چې رالم دلته د لمانځه ټیم نو لارې ډېرې سره بندې وې نو بیا انشاءالله که بله ورځ رال د خیره بیا بیا در باندې ووینم نن مې هم دغونه دغه مین ځایو دغه مې درته راواخیستله شاټونه نو ماشاءالله ښایسته خوندور مارکیټ دی بیا ډېر پر مین نقطه دی نو د تجارت دپاره ښه ځای دی نو اوس به ولاړ شو داسې شاوخوا به په د کندهار په ښار کې لا لږ لږ وګرځېږو د ځینو ځینو ځایو شاټونه به درته ونیسم دا تقریبا د 2-3 هفتې کېږي چې کندهار ښار مو نه دی راسره لیدلی نو بعد له هغه به بیا د خیره سره ولاړ شو د کور پر طرف نو دا د شهیدان چوک باندې راګرځو مخامخ ځمه د عراق دروازې په خوا باندې 400 خوا ته ځو دا د هوا یخه ده یو څه په کندهار ښار کې نسبت نورو ورځو ته څو ده آوټ سایډ 6 ده نو 6 چې وي نو بالا تقریبا منفي ته 10 ته رسېږي موټر هنداره مې ډېره خیره نه ده او دغه نسته کې اوبه چې وګوره نسته پکښې کې اوبه دا څنګه چیش پراته دي بریاني والا بیخي راشي چیرې دلته یو ځای د بریاني دکان دی ډېر راشي پر نو دلته مالته راسه ما او تا به م ورسو ځکه بیا له هغه د غرمې د ډوډۍ ټیم نو هغه ته به ورسو وبې ګورو موږ ډېری خلک نور هم ورته راځي ما پر د فیسبوک پر دې شان ویډیوګانې لیدلې دي شلومبې دي د بریاني د ښه کېږي ته کښېناستوه اوس یې راوړي دا ماشوم هم ناستی وریجې خوري سمې وریجې دي ها وریجې دي که بریاني ده و غوښې یې کمه دي ښه ساده بریاني ده ساده بریاني لري چکن نه لري چکن بیخي لري نه دکان دی په څلوېښت والا ښه راوښته څلوېښت والا ماشاءالله ښه ډېر او ډېرې ګرمې دي او زه به خوند وګورم بیخي خوندورې دي ته به یې ووینې دا د ګوره چکنونه سره دا دي ماشاءالله داسې خوندورې وریجې دي ښه ټاټه مو سره ده او دغه یې بیا شلومبې دي که څه اوس هوا یخه ده خو بیا غونه یو خواط بیا وګورو الحمدلله بریاني مې وخوړله بیخي خوندوره ګرم ښایسته بریاني وله ښایسته تر بریاني هغه پټاچې چې پکښې اچولې وې هغه ښه خوند کوي
نو اوس به د خیره سره دا د موټر مو دلته درولی دی بېرته به ولاړ شو د خیره سره مخته چې چیرې ځو نو تاسو م راځئ تعقیب مو کوئ پر نوي سړک باندې راکاټ شو رش کش دی نو نوي سړک خو بیا ډېر تقریبا د دواو مارکیټونه دي پر نوي سړک باندې کیدای چې تاسو لیدلي یا در معلوم او رش هم ډېر لري خصوصا بیا سهار او مازدیګر ټیم او هوا خو نو یخه ده تاسو به خلک وینئ چې جامپر پټو د شان میانې سره اغوستې دي او موټرسایکل بیا عموما یخ لري په سره دوبي مې یخ کوي چې تیز یې وځغلی یاست د سهار وختي کې یخ کوي نو داسې ځو د خیره سره مخامخ جادې ته وځو نو ما اصلا ډوډۍ زما اصلا اراده وه چې نن مو شاهي بریاني ته بوځم هغس پر لارې باندې دا بله مې ولیدله نو بس هغې سره مصروفه کړو دا د ریړیانې دي د سبزیجاتو ګوړه یې ده ګوړه په ژمي کې بیا ګوړه هم ډېره خرڅېږي دې خواته ګوره دا دي د ترکاریانې خرڅېږي سیبان دي څنګه ښایسته بانجڼ دي دا څه رقم بانجڼ دي په څو یې ورکوي ولاکه ډوان وینئ ژړ کډوان پراته دي او دا دي مالټې هم په بازار کې راغلي دي مالټې خو نو بیا دوه رقمه دي ولاکه یو خو زموږ د افغانستان د جلال آباد د خوا مالټې دي او یو پاکستاني مالټې دي نو چې کم یې ورته مالټه وایي کم یې ورته کینو وایي او دا نوی سړک دی نور نو توپخانې ته رسېږو توپخانه یا ټک ټک بازار نومې دا د موټر هنداره خیره نه ده اوبه هم نشته کې نو هېڅ خوند نه راکوي کور مې هېرې شوې مار زه بې وراچوم د کوره چې راوتم هغه مې هېرې شوې دا خواته هم ګوره دا دی نوی مارکېټ جوړېږي دا د وینې دا ټک ټک بازار دی بخارۍ او شام به وینئ دا دی دله بخاریانې پرتې دي بس خرڅېږي ځکه چې نور عوام پر یخېدو ده نو ډېره به پسې یخه شي په کندهار ښار کې هوا بالاخره هم اوبه مې پیدا کړلې نو هنداره مې په پرېولله اوس به تاسو فرق لیدلی تغییر به یې لیدلی دا وینې د شنې ګمبتې ساحه ده شنو ګمبتو ساحه ده په کندهار کې نو دا نو بس د حضرتجي بابا چوک ته نږدې یم نو روان یو د خیره سره کور ته نور ما انشاءالله اراده ده چې د بازار کارونه مو خلاص شوي دي او هم ولاک خلاص کړو دا د وینې اشاره سره ده نو بس دلته د کور دپاره یو څه پیاز غوښتله وی پیاز سره راوړه نو د دغه ځای څه به پیاز راواخلو دا د حضرتجي بابا کې د سبزي مارکېټ ساحه ده دا و زموږ د نن ورځې یو ولاګ چې په تاسو مو نوی جوړ شوی مارکېټ د کندهار ښار ښایسته بریاني او ځینې نورې ساحې ولیدلې نو خدای پاک دې وکړي چې تاسو پر دا ولاګ باندې خوند راسره اخیستی نو تر بیا چې یو بل ولاګ ته ستاسو خدمت ته حاضرېږم ښه وخت ولرئ د الله په امان ښې چارې بای بای